په هند کې د مذهبي عقیدې پر بنسټ یو حیرانوونکی او له فزیکي کړاوه ډک عمل روان دی چې له نیمې پیړۍ زیات وخت پرې تیر شوی دی. د هند د نوې ډیلي یو پخوانی دولتي کارکوونکی امر بهارتي له 1993 میلادي کال راهیسې خپل ښي لاس هوا ته پورته ساتلی دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې امر بهارتي دغه عمل د هندوانو د مشر شیوا د احترام نښه او د نړیوالې سولې لپاره تعهد په توګه پیل کړی و. نوموړي دا قسم کړی و چې خپل پورته شوی لاس به هیڅکله ښکته نه کړي او تر ننه یې دا ژمنه نه ده ماته کړې. په پیل کې نوموړی له شدید درد سره مخ و، خو وخت په تیریدو د اعصابو فعالیت یې له منځه لاړو، عضلې یې وچې شوې او لاس یې تدریجاً شل او منجمد شو. اوس له 52 کلونو وروسته د نوموړي د لاس نخاعي حجرې او کارټریج یعنې هغه نرم چیلي او ښویېدنه نسج چې د بندونو ترمنځ هډوکو ته حرکت ورکوي ټول له منځه تللي دي او لاس یې په بشپړ ډول جام شوی دی. د طب متخصصین بیا وایي که چیرې نوموړی دا لاس ښکته کړي نو دا عمل د شدیدې طبي ستونزې لامل کیدی شي، ځکه بدن یې له اوږدې مودې راهیسې دغه حالت سره عیار شوی دی. امیر بهارتي د خپلو پیرویانو ترمنځ د قربانۍ، عقیدې او تعهد سمبول بلل کیږي، خو ډاکټران یې کیسه له فزیکي زیان او بدن ته د تاوان یوه بیلګه ګڼي.